السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. روژه مو مبارک شه. هیله ده چې ټول به په دغه مبارکه میاشت کې د مغفرت او عبادت ترڅنګ د ستر ذات سپېڅلي دربار ته په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره لاسونه لپه کړئ. ستر رب دې په ګران وطن افغانستان کې سوله راولي. کابل او بغلان ولایتونو کې 3 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاونیت ویان اسدالله یادګار د ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړۍ پیښه کې 2 تنه هغه مهال د کابل پر غندي چوک کې ونیول شول چې غوښتل یې 11 کیلو ګرامه هیروین د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په دویمه پیښه کې د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس یو تن د دې ولایت په ختیځ کمربند کې هغه مهال ونیو چې 7 کیلو ګرامه هیروین یې له ګاونډي ولایت څخه بغلان ته قاچاق کول.